په 2014 میلادي کال کې د دراکولا د ناویلې کیسې په هکله یو فلم ورسره راغی. دغه فلم د دراکولا انځور د یو شو خطل په توګه وښود. کوم چا چې وکولای شول خپل هیواد او هموطنه خلک له عثمانیانو څخه وژغوري. هغه د شیطان سره د همکارۍ په مټ وکولای شو چې په خپله د شیطان زوی جوړ شي. دغه فلم د مسلمانانو پاچا او د قسطنطینیې فاتح پاچا محمد الفاتح د یو شری پاچا په انځور کې څرګند کړ. د دوی په وینا هغه پرته له ضمیر نه وژنې او شوکې کولې دغه هر څه د الله په نوم کول. خو آیا د هالیوډ د فلمونو او کیسو له پامه پرته همدا حقیقت دی؟ راځئ د دراکولا او پاچا محمد الفاتح ترمنځ رښتینی تاریخ ته ور وګرځو، تر څو تاسې ته هغه کیسه نقل کړو چې تر اوسه نه ده نقل شوې. په 1433 کال کې د فلاح امیر فلاد چې په دراکول یعنی په شیطان مشهور و عثماني خلافت ومانه، په دې خاطر چې ځان له هغې جګړې وژغوري د کومې د ناوړه پایلو په هکله چې هغه کوم شک نه درلود. خو دا تسلیمېدا یوازې ظاهري او د لږ وخت لپاره وه. هغه لږ وخت بس د صلیبیانو یعنی سربیانو له مشر سره یو ځای شو، ځکه د میجر پاچا له هغه څخه دا غوښتنه کړې وه. د پاچا مراد ثاني پر ضد د جګړې اعلان وکړ. پاچا مراد ثاني له دې دواړو سره جګړه وکړه او پرې بریالی شو. د هغه لاسو ته نږدې 10,000 بندیان ورغلل. پاچا مراد ثاني له بندیانو څخه د دراکول 2 زامن چې فلاتیفس او رادول وسیم نومېدل خپلې ماڼۍ ته له ځان سره یوړل، تر څو د دوی له لارې د فلاح د امیر وفا او ژمنتیا د ځان لپاره باوري کړي. په کال 1440 کې ترکانو فلاد چې وروسته بیا دراکولا ونومېد خوشې کړ. هغه د خپل مشر ورور له وژنې څخه وروسته خوشې کړی شو. د هغه بل ورور رادول د پاچا محمد الفاتح په څنګ کې رالوی شو. کلونه تیریدل تر دې چې دراکولا د عثمانیانو په کومک په کال 1465 کې د خپل پلار پاچاهي راستنه کړه. خو ډېر زر پر هغه د هغه کینهګر روح برلاسی شو او د عثماني خلافت او پاچا محمد الفاتح سره یې نښتې پیل کړې. ځکه دراکولا هغه روماني پاچا دی چې فلاتیفس نومېده. دی 4م فلاد و او د لقب معنا یې د شیطان زوی دی. هغه د رومانیا په سیکشوارا ښار کې د کال 1413 د نومبر په میاشت کې زیږېدلی. د هغه ورور رادول د پاچا محمد الفاتح په دور کې اسلام قبول کړ او د پاچا له مخلصو ملګرو وګرځېد. خو دې خبرې فلاد ته هیڅ ګټه ونه کړه، ځکه هغه د ترکانو او مسلمانانو سره کینه درلوده. د هیڅ چا دا تمه نه وه چې دا کس به دومره وحشت ولري. هغه د شکنجه کولو یو نوی مسلک جوړ کړ. هغه ته یو خوښ منظر دا و چې د خلکو دردونه او شکنجه کولو وګوري. هغه به د مظلومانو او شکنجه شوو خلکو د درد او اوازونو ته خوښي ښکاره کوله. ده به تر هغې خوراک نه کوو تر څو چې شاوخوا به خلکو په ودرول شوو سپنیزو ستنو کینول شوي او تعذیب شوي نه وو. هغوی به خلک پر دغه ستنو کینول او تر مړینې به یې د درد اوازونه کول. هغه به ډیری وخت د ترک مسلمانانو له قدمونو څخه د څرمن پر ویستلو امر کوه او بیا یې پر زخمونو ورته مالګه اچوله. بیا یې رومي ته امر کوه چې راشي او دغه غوښې وڅټي تر څو د درد دغه منظر لا ویرونکی شي. یو وار یې دا ښه وبلله چې د ځینو میندو سینې له هغوی څخه غوڅې کړي او پر ځای یې د هغوی د کوچنیانو سرونه کیږدي. ده د خلکو د غوښو د غوڅولو سره کولو او بیا پر اوبو د خوټولو لپاره نوي آلات او توکي جوړ کړي وو. ده څه نوي لوښي جوړ کړي وو چې په نرم اور باندې هغه څوک وخوټوي چې د ده به خوښ وه. پاچا محمد الفاتح خبر شو د فلاح امیر چې دراکول د مسلمانانو پر ضد خپل هیواد کې ویرونکي جرمونه، وژنې، شوکونې او بندي کولو ته شاملې وې. پاچا محمد الفاتح د خپل لښکر مشرتابه ته په بیړه ولاړ تر څو دا سرکښ سم کړي. خو کوم حال چې دراکول خبر شو چې پاچا محمد الفاتح د فلاح سیمې ته راغلی، سم د واره یې یو وفد راولېږه چې زه
د پاچاهۍ ته تسلیم یم او د 10,000 دوکا کلنی محصول یې پاچا ته ورکړ. دغه راز د هغه تړون ټولو شرطونو ته غاړه کېښوده چې په کال 1493 کې شوي وه. پاچا محمد الفاتح تر دې دا وړاندیز قبول کړ او له خپلو لښکرو سره شتون شو. خو ډېر زر دا خبره څرګنده شوه چې د دراکول دغه وړاندیز یوازې د جنگ د تیاری او د مجر له پاچا سره د همکارۍ د ترلاسه کولو په خاطر و، ترڅو یو ځای له مسلمانانو سره جګړه وکړي. پاچا محمد الفاتح د مجر د پاچا او د دراکول ترمنځ له تړون څخه خبر شو. هغه د دې خبرې د سپیناوي لپاره خپل 2 استازي دراکول ته واستول، خو دغه دواړه ونیول او پر اوسپنیزو ستنو یې کېنول او مړه یې کړل. وروسته هغه د بلغاریا په هیواد کوم چې د عثماني خلافت لاندې و یرغل وکړ. هلته یې هم وژنې، شوکونې او فساد وکړ. له دغه ځای یې له ځان سره 25,000 مسلمانان بندیان راوړل او امر یې وکړ چې ټول په دغه اوسپنیزو ستنو ودرولی شي او بیدیا کې راځوړند کړی شي. په مهال چې پاچا محمد الفاتح دا ویرونکی منظر ولید، خورا وډارید. ځان یې له ژړا څخه منع نه کړی شو، ځکه هغه خپل وړاندې نږدې 2 کیلومتره ځمکه ولیده چې مسلمانان پکې وژل شوي پر ستنو راځوړند وو، د کوم شمیره چې له 20,000 زیاته وه. په دې ستنو کې یوه ستنه ډېره اوچته او څرګنده وه، په کومه کې چې د پاچا ځانګړي ملګری او سرلښکر حمزه باشا راځوړند وو. دغه راز نورې ستنې یې ولیدې، په کومه کې چې میندې د خپلو کوچنیانو سره راځوړندې وې او بازانو د دوی کلمې خوړلې. پاچا محمد الفاتح د داسې لښکر سره د دراکول پر اړخ روان شو چې ځمکه ورسره خوځېده. د خپل لښکر ځانګړي انکشاري او سپاهي قطعې چې رادول یې مشري کوله تر ټولو د مخه کړې. رادول د دراکولا ورور و، خو لا هم د پاچا سره په اخلاص پاتې و. رادول د خپل روزل شوي انکشاري لښکر په مټ د دراکولا قلعه محاصره کړه. دراکول پوه شو چې بریالی کېدی نشي، ځکه د غوجل په مرسته یوازې وتښتېد. د ده ورور د ده له تېښتې وروسته د ولاشیا پر تخت کېناست او پاچا محمد الفاتح ته یې استازی واستو چې د فتح زیری ورکړي. خو دراکولا د مجر په بند او ولکه کې راغی. په کال 1415 کې رادول په ناببره توګه مړ شو. نو مجریانو فلات دراکولا خوشي کړ او ورسره یو ستر لښکر یې ورکړ ترڅو د ولاشیا واک له عثمانیانو راوګرځوي. په ورته وخت کې ویرونکی عثماني لښکر راوخوځېد. بخارست نومې ځای ته نږدې جګړه رامنځته شوه. عثماني لښکر مجریان ټول له منځه یوړل. په پای کې فلات دراکولا ووژل شو او سر یې استانبول ته واستول شو. پاچا امر وکړ چې د ده جسد له جنازې پرته ښخ کړل شي. پاچا محمد الفاتح دغه مهال ټولې نړۍ ته درس ورکړ چې اسلام یوه سپېڅلتیا لري چې تر شا یې د مسلمانانو یو لښکر ولاړ